د پېښور جنرال هسپتال PGH حیات آباد په مرسته پېښور پریس کلب پېښور کې د زړه او نورو رنځونو یو ورځنی فری میډیکل کیمپ ولګولی شو. میډیکل کیمپ کې د PGH سپیشلیست ډاکټرانو او د صحت د نارینه پوهانو سره ښځینه ماهرینو برخه واخیسته. په دې موقع د سلګونو صحافیانو د هغوی د کورنو د خلکو نه یوازې پوره معاینه وکړې شوه، بلکې د هغوی د زړه د ناروغۍ، بلډ پریشر، شوګر او نورو رنځونو ټیسټونه وکړې شول. ناروغانو ته د ECG سهولتونه او وړیا دارو درمل هم ورکړې شول. د معاینې کولو په وخت د PGH میډیکل ډایریکټر کنسلټنټ کارډیالوجي ډاکټر مومن خان افریدي وویل: جرنالستان هم بس د نورو خلکو غوندې بیماریانې وي، نو دلته هم بیسیکلی چې کوم سکرینینګ کوو مینلی هغه د زړه د دغه کوو، د شوګر او د بلډ پریشر او د زړه د دغه. نو میجارټي خلکو کې هم داسې دي چې په عام سکرینینګ کې هم پکې چا کې بلډ پریشر راوځي، بلډ پریشر یې زیات وي، او چا کې شوګر راوځي. نو دا دوه بیماریانې پکې کوو. د دې دوه قسمه دغه دي. یو خو هغه چې موږ ورته وایو چې هیلتي لایف سټایل، چې خپل ژوند کې داسې تبدیلي سړی راولي چې هغه سره د بیماریانې کنټرول کېږي، لکه ریګولر ایکسرسایز کول وي، په مالګه خوراک کم وي، غوړ خوراک کم وي، خوب خپل برابر ساتل پکار وي، او چې ډاکټر کمې دوايانې تجویز کړي هغه ریګولرلی او په باقاعده طریقه سره استعمالوي، او د خپل ډاکټر سره چې کوم هم فزیشن وي د هغه سره مسلسل رابطه او فالو اپ چې څه ته وایي، د حالاتو مطابق پکې لږ ډېر چینج کول کله کله پکار وي. نو دا یې هغه اصلي طریقه ده. دا میډیکل کیمپ د خیبر یونین اف جرنالیست او پېښور پریس کلب د غړو او د هغوی د کورنو د خلکو د سهولت او اسانتیا دپاره لګول شوی و. اخر کې د خیبر یونین اف جرنالیست لخوا د PGH د ډاکټرانو، معالجینو، روغتیایي پوهانو او د صحت د ماهرینو مننه وکړې شوه او په شیلډونو ورکولو د هغوی درناوی وکړې شو. په دې موقع د یونین صدر کاشف الدین سید او د پېښور پریس کلب صدر M ریاض هم موجود وو. امجد علي خادم، پښتونخوا TV، پېښور.